وخت مونځ ختم شو که نه نو د ګلنار بیګم خاوند ما سره ولاړ و هغه لږ داسې ټیټکې غوندې دلاور ولاړ و ما ته یار زه خو ډېر حیران شوم چې ته مونځ یار د مسلمان فرض دی دې کې د حیرانتیا وایي تاسو یو اکټر رانلو چې په دې جمع کې شامل شي ته رالې او مونږ ما بدر تیل ما دا دلیپ کمار او دا نور پرېدا د سودیر لالا کاپي وکړې نو مونږ به ریجنټ سینما سټوډیو سره هلته به لاړو پګړي سنبال جټه یو فلم آخري نشان باغي هغه خو ډېره یا شو چې داسې چې کله راتلو جنۍ به ورسره وه نو ما ته وایي عزیز یہ لڑکی میں آپ کے حوالے کر کے ادھر اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں اس پہ اعتبار نہیں کرتا ہوں پٹھان پہ کرتا ہوں نو آغا اوس چې هغه وایي چې ریلیز کېږي نو سینما والا راځي نه دي ما ته خو خدا زرګاها خطونه راله وایي که دې فلم کې معمولي د پښتنو بېعزتي وي د هغه د کلچر دغه نو سینما به هم نه وي او ته به هم نه وي در خیبر خو په ښه میوزک چلېدلی و بهترین میوزک و زیرو خلکو هغه ډېر زیات نمبر 1 وکړو السلام علیکم ملګرو راغلی ما پېښور کې باغوانانو ډیری ته باغوانانو ډیری دا ما خو دویم دلته چې راځم او دلته د راتلو سبب چې دی د پښتو د ډومبي فلم هدایتکار عزیز تبسم صاحب د هغوی کور دی دلته او د هغوی نن چې دی نو د دوستانو له پروګرام کړی او ورکوټې غوندې خیرات و په مور پلار په خپلو خپلوانو پسې مونږ ته هم بلنه راکړې وه حکیم الله صاحب راغلی حشمت جاوید صاحب راغلی دی ریاض صاحب راغلی دی د کلچر ډپارټمنټ د اوس خو په ټوریزم کې دی او مجید خان صاحب دی نور ډېر ښه ملګري راغلي دي دا سندل پلیټس حکیم الله صاحب کیمره نیولې ده ورته یم چې دا درته وښیي چې دا د عزیز تبسم صاحب د خپل جایداد دی سندل خان د دوی د والد صاحب نامه وه د دې جایداد دی او دلته د دې کورونه دي نو عزیز صاحب چې راشي نو دلته نو دننه ځو ملګري راغلي دي ډېر خواږه ملګري راغلي دي او سندل پلیټس ته دننه ځو حکیم الله صاحب راځي راپسې دا مجید خان صاحب جي ولاړ دی او مجید خان صاحب څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پښتو فلمونو نامور کامیډین هم او ورسره د ډېرو فلمونو هدایتکار هم مجید خان صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام مونږ یې ستاسو میلمانه یو نو بس مونږ ستاسو قربانه یو ډېره مننه لږ دا راته وایي دا سندل فلیټ جی دا ستاسو د والد صاحب په نوم دی جی او زما د والد صاحب نوم سندل خان حاجي خو چې حاجي وکړو نو خلکو به ورته وایي حاجي سندل خان حاجي ماشاءالله نو مونږ شپږ وروڼه ښه نو هغه وی زه به خپلو زامنو له شپږ کورونه جوړوم شپږ به وله موټرې علمه ماشاءالله شپږ به وله ګیراجونه جوړوم نو هغه شپږ کورونه خو جوړ که بیا زمونږ دوه خویندې وې نو د هغې ځای هم دوه جوړ که او یو درې ګیراجه هم جوړ که نو بیا هغه په حق ورسېدو الله دې وبخي او جی دا وجه او جی نن دا تاسو چې مونږ را بللي وو نو د خیرات په سلسله کې بس دا زمونږ مشران د خدای وبخي امین الله دې جنت کې ځای ورکړي امین نو دا عزیز تبسم صاحب امریکې نه راغلی نو هغه د هغې په حق کې خیرات کړی دی چې خدای دې هغې وبخي الله دې هغې وبخي او خیرات دې ستاسو خدای پاک قبول کړي امین مجید خان صاحب ډېره مننه ډېره مننه او زمونږ کھان پینې هغې ډېر زبردست بندوبست کړی نو مونږ به هر جمعې ته کم از کم تلو هلته که ما ته یاد شي پوره هلکان سانه دا فایټران حضرت ګل او دا ټول بدر صاحب دا نعمت او لیاقت میجر دی بیا مونږ کې ځای چې دی ګیره وساتل او نعمت سره دیم ګیره وساتله
او ډېر پابند دغه دی سودان راغلی هغه دغه سالانه اجتماع وه د دغه عبدالوهاب صاحب د هغې مشر و چې مونږ به بس راکوشو نو مونږ خو داسې ویښته کړي دي او چا ګریبان بټنونه کولاو دي که نه داسې چا جاکټ یې اچولي دي او عجیبه نو هغه چې مونږ ته وکتل نو عبدالوهاب صاحب خو د هغوی ډېر مشر سړی و خدای دې وبخي آپ چې وکتل وایي آ گئے میرے ہیرو آ گئے میرے ہیرو نو غاړه غټی نو وایي چې پهلې هات دولو نو چې کته یو سړي زمونږ لاس وینځلی پته لګی دا فوج کې ریٹائر جنرل پاتې شوی دی ظالم بچی اور مونږ ته هېڅ نه ویل یار یہ کیوں ہمارے ہاتھ دھوئے گا وہ یہاں سب برابر ہے سب برابر ہے نو هلته نه مونږ ډېر بیا څیزونه یې زده کړه داسې زما ورور اسلامک یونیورسټۍ کې بیا پروفیسر ولګېدو هغه مې بتلو را بتلو اسلام آباد کې او جی خدای دې وبخي اوس وفات شو هغه نو هغه چې راغلل ورته نو هغه به ما بوتلو نو هغه یو ځل سالانه اجتماع کې زما هلته فلیټ و داسې نو وایي مېلمانه دي راغلي دي خانې بندوبست به وشي مې به شي ولې به نه شي نو چې راغله نو زما ورور هغوی ته ویلو چې یار دا مونځ کوي خو کله کله پکې دغه هم شي نو هغوی ما سره داسې سوال جواب وکړو چې یاره زه داسې نچوړي کم قسم دی او کمال دا دی چې یعنی دا معمولی دغه حیثیت لیکن مذهب کې د هغې ډېر اپروچ نو یاره زه دا نه دغه شم چې زه لاړم کور کې دننه او ښځې ته مې ویل یاره ته ما ته جامې تیارې کړه استري کړه او زه لامبم زه قسم خورم د دې مخکې نو دا 82 دا واقعه ده نو زه چې رالم ما ویل یاره تاسو خو زه ویښ کړم بلکل زه د اوده وم اوس پورې ما مونځ کولو خو کله وکړه او کله ونه کړه دغه ده نو دې کې ما قسم وخوړو مې زه تاسو ته ګواهي ته الله سره وعده کوم چې نن نه پس به مونځ نه پرېږدم نو هغه یاره دې کې نعمت پنکچوال و ډېر او دا لیاقت میجر و ما هغه تاریخ نه چې قسم خوړلی 87 نه نن سهار پورې الله پې قایم ساتلی ما بیا مونځ نه سګرټ مې پرېښي دي نشې تماشې هر څه زما ورځ زه اوس ناچ ګانې والا شوټینګ کوم لګی یم او وخت د مونځ نو زه دا بار سټوډیو نه بار ګیټ سره تاسو به کتلي ډېر ښایسته وړوکی غوندې جومات و نو هلته جمع کېده نو د ورځې کوم مونځ چې دی دویم زه چې رالم نو زه هم لاین کې ودرېدم مطلب صف کې ودرېدم او مونځ مې شروع کړو کوم وخت مونځ ختم شو که نه نو د ګلنار بیګم خاوند ما سره ولاړ و هغه لږ داسې ټیټکې غوندې دلاور ولاړ ما ته یار زه خو ډېر حیران شوم چې ته مونځ مې یار د مسلمان فرض دی دې کې د حیرانتیا وایي تاسو کې یو اکټر رانلو چې په دې جمع کې شامل شي ته رالې مې داسې مونځ به څه کوې چې هلته د ګلنار بیګم درز جګه ګانې کېږي او وخت د مونځ شو زه تاله رالم همغه درز زما په دماغ کې دي وایي تا چې هلته پیله قدم واخیستو اولنی قدم وایي ستا مونځ قبول دی خدای ته که نه نو هغه زما ډېر همت افزایي وکړو دغه دلاور دی خدای وبخي د بنو او سلیم تیټر سره د هغې کور نو ما یو ځل ګلنار بیګم نه تپوس وکړم مې دا شوق څنګه پیدا شو تاسو وایي ورسره دیوال زموږ یو دیوال سلیم تیټر سره او هغه د یو هندو سینما وه هلته به چې ګانې راله نو ما به ګانه زده کړه ولې چې یو شو به درې شو د ورځې کېږي لګیا ما د لتا منگیشکر ډېرې ګانې اورېدلي نو ما لتا منگیشکر یو ګانا نو آئے گا آنے والا دای ما ته تاسو به کتلی دا فلم پرده کوله تصویر مونږ سره استو خو مونږ ته به ریکویسټ کولو چې د اخبار کې را نشي نو هغه کې دا شی و نه مخبر نه پټ کولو بلکې موزیشنان دي باجې والا ده وایلن والا دی طبلې باجې یاره زما ادم خان درخانۍ که نه جي یوسف خان شیربانو چې څنګه ما لیکلي وه که نه جي ما به انګریزي فلمونه ډېره کته او لټریچر ما چې ویلی و زیاتره
د هالیوډ فلمونو خبره. نو دا کابوی فلمونو ډېر رواج و. زما رور رشید خدای دې وبخښي وفات شو ایر فورس کې و. نو هغه به دا انګلیش ناولونه هم ویلې، ما خو هغه دا نه شي ویلی، لیکن هغوی به ما ته وایي چې یاره فلان فلم لګېدلی دا وګوره. ناست سینما ته به دلته په منډه لاړو، شپه ګانې کې به کېنه ټول انګلیش فلم. نو ما چې کوم وخت ولیکل یوسف خان شیروانو سټارټ چې او هغه داسې و لکه انګریزي فلم، لیکن پیسې کمې وجه نه هغه موږ داسې جوړ نه کړو. نو زه هغه پوره فلم نه سوای د هغه میوزک نه زه متاثر نه وم. خدای چلی و که نه چلی. او زه 24 سال وم، مال بدرم ینګ و، د هغه ژبه هم اردو کې ګډبډ وه ډېره. نو مل څوک به تاله به چانس درکوي د لکھنؤ فلم کې، تا به هیرو علي وحید مراد پسې یا ندیم پسې. نو مل مونږ به د ډز ډوز او مونږ ما به درته ویل ما دا دلیپ کمار او دا نور پرېږده د سودیر لالا کاپي وکړې. نو مونږ به ریجنټ سینما سټوډیو سره هلته به لاړو، پکړی سنبھال جټه یو فلم آخري نشان باغی د سودیر لالا مل دا لاؤډ خبرې کوي پښتنو باندې که نه. او زموږ عادت هم دی کراچی والا چې دغه ډېر مدم لهجے کې دغه کې ہاں دیکھیے آپ نے میری بہن کو چھیڑا، یہ اچھی بات نہیں ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا اگر دوسری بار چھیڑا، تیسری بار چوتھی بار که نه. او پښتون سړی باندې ډز بات که ورته تا زما خور چیړلې وه که نه. بالکل جی. دیکھیے وہ خو آدم خان چې و کوشش وه بالکل. نو مینه کې خو به هر څه چلی که نه، جنگ و محبت میں ہر چیز جائز ہے. نه نه هغه هم صحیح ده، خو چونکې نامه د هغه مشهور بل فلم کې هغه ډېر مشهور فوک دی، هغه جینۍ راوتښتل نه پس د هغې اس یو دغه شي یو سوري کې دغه شي هغه دواړه او هر څه وکړي هغه جینۍ سره، او بیا د هغه وروڼه راشي او خپله خور واپس یوسي که نه. دا او دې نه باوجود هغه فوک سټوري د پنجاب ده، ما اوس دې وخت کې ذهن کې نه راځي، هغه یو لیجنډري طور باندې هغه سټوري مشهور شوې ده. حالانکه میرزا صاحب دی ملاوي دغه کې بالکل نه نه صحیح. په دې به یوازې خبرې کوو، ډېر زبردست سوالات کوئ تاسو. بدر چونکې هیرو په فلم کې او نوم هم آدم خان و که نه جي، نو هیرو له به خامخا د هیرو مقام ورکړي او که ویلن ډېر ښه شي لکه پران د خلکو خوښولو جیون تاسو کتلی فلم. ما ریسنټلی تاسو ته یو فلم را لیکلی جیون ورکې ویلن دی، خو هغه کې هیرو د دلیپ کمار نه زیات کار د هغه دی. کتلی که نه دا کله کله فلم کې کېږي. د هغه ښځه پټانه وه اقبال حسن هم پښتو دغه وه ښځه وه. نو هغه به اوس شباب سټوډیو کې اوس موږ شوټینګ کوو لګیا وو، نو هغه خو ډېر عیار شو چې داسې چې کله راتلو جینۍ به ورسره وه. نو ما ته وایي عزیز یہ لڑکی میں آپ کے حوالے کر کے ادھر اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں، اس پہ اعتبار نہیں کرتا ہوں، پٹھان پہ کرتا ہوں. ډېر بدماش دغه نه د یېرېدو مصطفی قریشي بې عزتي به یې کوله او دغه سلطان رای. ما ته وایي هغه ته به یې داسې په مخ ویل یار ویګ ویګ لگا کے آ جاؤ دا ګوره، او خپل ویښته خو اوریجنل و داسې. اصلي بدماش او اصلي هیرو چې حسن اقبال حسن او ډېر ښه شیرخان فلم کې بیا واغېستو هغه دغه جی نه هغه دغه یاره هغه مشهور اکټر یونس ملک هغه رای هغه دړې وړې کو سلطان رای هم دړې وړې کو دا مصطفی قریشي. مهرباني چېرته جي؟ ها جي ها
ورته تاسو کوم فلم جوړ کو ډرامه ما جوړه کړه سم جوړ ما هلته ما ته اجازت نه و، زه خو یو لیګل نه وم شروع کې 2-3 کاله، خو ما ته د ابزرویشن پوره حق و چې ته کتی شي. وجه دا وه چې سریلنکا کې چې ما شوټینګ کولو د همت والا فلم، نو سټیون سپیلبرګ خپل انډیانا جونز جوړولو دپاره سریلنکا ته راغلی و، نو هغه به خپل 5 سټار هوټل نه هلیکاپټر کې تلو لوکیشن ته، او موږ به په ټرکونو بسونو کې ناست وو. نو هلته چې لاړو نو هغوی ته پته ولګېده چې یار دلته خو یو بل یونټ هم راغلی دی. نو سوال پیدا شو چې دا کم ملک نه راغلی دی او دوی سره سلام ته وکړو، یار موږ دوی له پارټي کوو. خیر دوی ما سره اکټران وو، دا اظهار قاضي او شهري ملک و، سبیته د سریلنکا وه، نوتن د بنګلادیش وه، ګامني فونسیکا د نیپال و. نو موږ ټول ګروپ کې لاړو. اول خو هغه ډېر زیات حیران شو، سټیون سپیلبرګ ډېر لوی نوم دی هالیووډ کې، که تاسو دا فلمونه کتي انډیانا جونز وغیره. نو هغه جي بس هغې سره تعارف وشو. نو زه چې بیا امریکې ته لاړم، هغې زما ډېر دغه وکړو، د هغه سپیشل دغه باندې ما ته دا اجازت و چې زه هر شوټینګ اډیسټ کولی شم، د هغې سکرپټ ویلی شم، لیکن ټایټل کې به زما نوم نه راځي، نشي راتلی. خو تا ته اجازت دی ګیټ نه والا هر شوټینګ کې تللی شي. لکه اوس زه چې لاهور کې مو شوټینګ کوم او بای جان ته اجازت دی چې ګیټ باندې باید څوک نه رکاوئ، دې ته زه کارډ ورکړم. نو ما ته دا مراعات و. نو ما ډېر ښه فلمونو شوټینګ اټینډ کړی. دا الپچینو نوم تاسو اورېدلی؟ دغه ډېر مشهور فلم دی الپچینو، یاره نه راځي، ډېر زیات چلېدلی، بیډ کرکټر رول کړی دی هغه رابرټ ډینیرو سره. سکارفیس که تاسو کتلی، هغه یو د بدماش رول کړی، خو د امریکې هر ځوان لږ د هغه تصویر والا بنین باچول. او کمال دا دی چې ذاتي زندگی کې د هغه داسې کرکټر و چې لوفر او فلمونو لپاره د هغه کوشش کولو. زه هغه نه ډېر متاثر وم، ما ته میلاو شوی. نو هغه چې شوټینګ نیویارک کوڅې کې، نو د دې مین دفترونه خو نیویارک کې و چې دوی به انټرنیشنلي فلمونه خرڅول را دغه. نو هغه دفترونه به چکر ده سره د پیسې به نه وې چې اپارټمنټ کې اوسېږي. نو دله د اپارټمنټ بلډینګ یو دغه منیجره ښځه وه، 85 سال وه، هغه ورته زیم ورکو او کانه پینه یې مفت ورکولو چې وایي ته څه دپاره ته دلته ګرځې؟ وایي زه به اکټر جوړېږم. نو هغه وخندل، وایي تا خو نه شکل دی نه قد دی، ته به څنګه اکټر جوړېږي؟ رنګیلې پرې هغه جي بیا هغې له ځای ورکړی چې ته به دلته اوسېږې. او الپچینو، سکارفیس او داسې نور فلمونه چې هیټ شي، هغه بلډینګ یې نیلامېدو، نو الپچینو واخیستو او د هغه په ښځې نوم یې واخیستو، وایي دا بلډینګ هم ستا دی. آخر ورځو کې د هغه بېکاري شو، ولې چې هغه بلډینګ خرڅېدو. نو دې هغه ښځې ته ویلې دا بلډینګ چې دی که نه دا ستا په نوم دی او زه تا سره اوس اوسېږم. دا د الپچینو ذاتي کردار و. بعض اکټران هم داسې وو، هغه کې لاله سودیر و، ډېر زبردست سړی و. داسې نور والا دوی به د خلکو ډېر مدد کولو، دغه خاص طور باندې سودیر. هغه له به دا ښځې رالې چې مونږ شوټینګ کړی دی، 20 ورځې مونږ باندې شوټینګ کړی دی او پیسې نه راکوي. نو هغوی ته پیش کوي هغه سړی، وایي څه چل دی دلته دې بربنډ کړم که دوی له پیسې ورکوي؟ هغه وایي ما سره اوس نشته، 3 ورځې ما ته پکار دي. نو هغه به خپل منیجر ته ویلې، دغه ته پرایویټ سیکرټري ته، چې دې ټولو ښځو له پیسې ورکوي او زه پوهېږم او دا پوهېږم باندې. نو هغه به د ښځو د اکسټراګانو به غریبانو کار کولو، یا واده کې ناست دي یا ډانس سر دي دا جنکۍ. نو لاله سودیر به د جیب نه دوی له پیسې ورکړي او بیا به وایي چې زه پوهېږم او دا پوهېږم. هغوی وایي چې که 3 ور پیسې نه راځي نو سټوډیو کې به نه راځي یا به دې بربنډ کړم. نو لاله سودیر به ډېر غیرت خوړی او ډېر مشهور و، هغه ډېر نرس سړی و، ډېر بهادر سړی. وحید مناد ټول نه زیات مخالف و زمونږ د فلم. خاندل به اور نسواری کیا فلم بنائیں گے یار، اور نسواری ہیں کتنے جو یہ فلم دیکھیں گے. بدر منیر کو گویا اس کی شکل دیکھو ہیرو بن رہے، آخو ہیرو ما پریں گے غټ غټ سترګې. ډېر زیات 3 کال ما هغه سره ګاډ کړی و او 3 کالو کې هغه
دوه کالو کې مانه زما د سلام جواب کله نه ورکړی. نو هغه شکایت وکړ دا مال سلام نه ورکوي. نو مال ته جواب نه درکوي نو زه څه ول سلام درکوم. فلم ساز چې کوم دی یوسف خان شیبانو نذیر حسین نذیر حسین کیمرمین و کیمرمین دی یو شفیق قاضي و یو مدد المنی. نو دی چې موږ داسې ناست نو هغه یار سناؤ تو صحیح کہ بدر کہتا ہے تم نے کہانی لکھی. ما ورته یو سټوري واوروله. نذیر حسین کیمرمین و او ډېر ښه بهترین کیمرمین و. د وحید مراد ارمان فلمونه ایرا پتر دا کړي. نو موږ او د کشمیر ډېر د کشمیر باغ علاقه. نو موږ سره د هغه داسې کم تنخواه والا د قرضونو باندې هوټلونو کې روټۍ خوړل والا سره ګپ شپ ډېر زیات و. د بدر سره ما سره نعمت سره. نو دی سوچ وکړو چې یار دا فلم جوړ شي نو دا به ضرور چلیږي ولې دا لیکلی شوی ډېر ښه دی. مال چې دې کې به نور هم ډایلاګ راځي اخوا دېخوا نه خو چې یو ځل سټارټ خو شي. نو هغوی دې درې واړه کېناستو نو دې چې یار زما د ښځې دغه دي دا زیورات دا به زه کېدم او ما ته که 15-20 هزار میلاو شي نو ده سره به سټارټ کړو. نو کېدای شي چې فلم څوک والي د هغه رایټس والي نو هغه بیا قسطونه ورکوي لکه لیکن هغه دا چې ډسټریبیوټر صرف د هغه فلم اخلي د چا چې څو فلم چلیدلی لکه ارمان شو د هیرا پتر شو نامې ګرامې. خیر جی مونږ وی ابتدا خو کوو یاره ښه بیا مونږ ویلې چې یار یو ګانه خو ریکارډ کړو کم از کم نو شاعر به چېرته راځي. خیر اشتهار کې مونږ دا ورکړه داسې نو علي حیدر جوشي رالو سره د مزدور یونین سره دا زما سټوري ته څنګه جوړولی شي دا کیسه به تاسو اورېدلې. نو موبایل ته څوک یار وایي زه علي حیدر جوشي یم ما ستا کتابونه خو فوټپاتونو باندې خرڅېږي کیسه خانه کې او ما په بچپن کې لیدلي دا منو او نو مونږ ستا څه خدمت وکړو. یو خو ما ته نامه پکار ده مل تا ته سټوري لیکل راځي فلم دپاره وایي راځي که نه راځي ما کتاب خو لیکلی او تا زما کتاب نه اخیستی مې زه خبره صحیح ده وایي تا ته څانه پیسې دې کې میلاویږي مل 2000 مل هغه ته والې او ګانې مو لیکې وایي بس ختمه شوه جګړه. نو مونږ پې اولنی ګانه ولیکله راشه او راشه خوشی میدان دی. اوس سنګرز به چېرته نه راځي. نو مونږ سره یو دغه ده حمید سره زما رابطه وه او زمونږ یو تازه ګل دوست نو هغه وایي یار د احمد خان چې دی هغه ډېر داسې اوچت اواز سره دغه کوي هغه مونږ ټیسټ کړو نو هغه فټ رانلو. کیسه مختصر دا دی چې بیا دغه ده خیال محمد مونږ نه پېژندو یعنې سنګران خو کراچۍ کې یو مونږ نه پېژندو. د هدایت الله نوم واخیستو چا نو هغه زما د هغه حمید رور دوست هم نو هدایت الله چې دی هغه ته مونږ ټلیګرام ورکړو نو خدای خو کله راځي چې ډز موجود هغه کراچۍ ته رالو هغوی ته مونږ یار داسې داسې نو هغه ګانې مانې د انډیا ګانې ډېر شوق سره ویل د رفي ګانې رفي ډېر زیات نو مې یار داسې حالات دي زمونږ پیسې داسې نشته خو اګریمنټ در سره کوو او فلم چې ریلیز شي پیسې به هم در سره میلاویږي. نو لال محمد اقبال مونږ ته میلاو شو هغې دواړو ته پښتو نه وتله سرینده بلند اقبال باندې لال محمد چې دا دې سرینده غږوله او باجه غږوله اقبال دواړه ریډیو پاکستان کراچۍ کې دغه او دې نه مخکې یو 2 فلمونو ډېر بهترین میوزک ورکړی نو دی به هم بدر مني سره راله چرس مرسدس کړ نو دې ته مونږ درخواست وکړو چې یار زمونږ دا فلم دی او پیسو میسو درک نه لګي نو هغه وایي وبږو که نه یار دا څه خبره ده ابر کرم آج اتنا برس هغې ګانې مانې ډېر هیټ شوی وی هغې ویل یار بس چرس پہ لاؤ جو ہم کر لیں گے بدر ویل چرس نه بیا غم اوسه خیر دی نعمت هم چرسي و فضل دم خدای وبخي نو هغه راشه خوشی میدان دی د دې صحیح ټیونز جوړ کړی دی طرز هغه هدایت الله جوړ کړی او هدایت الله چې دغه شو نو باقي اسان شو ټیون چې میلاو شي میوزیک ډایرکټر ته نو هغه بیا د هغې یو ډېر ښه هماهنګي وشوه د لال محمد سره او باقي پاتې شو علي حیدر نو هغه خو د دې سټورۍ خالق همغه و حقیقتا نو هغې خبره کې به جګړه شروع کړه داسې نشي کېدی تمانچه
نو دې کې نګت یاسمین وایو نګت یاسمین وایو نه ریحان یاسمین هغه پړه لیکه و ډېر ښایسته وه وایي عزیز جانه دا یوسف خان دپاره شیربانو ټیک نه ده ملیار دا د دې جمع هم نه ده او بل دا ده خدای خبر چې دا که یو که نه کوي دا خو پړه لکه جنۍ ده هغه امتحان ورکولو نو بدر فضل نعمت زه د دې ټولو دا کوشش و چې دا غانه مونږ به دې باندې زده کړو نو هغه خو پښتو نه شو ویلی نو مونږ یې زده کوله راشه او راشه که نه نو هغه یعنې ډېر هغه ډېر مونږ سره کوآپریشن وکړو آخر کې دا چې راتله نو ټول دپاره کانه مانه جوړه کړې او راوړل او قدرت هغه ته داسې شهرت ورکړو چې راشه او راشه نه هغه مشهور شو چېرته به چې پښتنو له تلم نو دا کل 45,000 روپۍ دي راجمع کړي او 3.5 लाख فلم جوړ شو دي او دې باندې خرچه زیاته مونږ هېچا پیسې وانه غوښتې فلم جوړ شو او ریلیز کېږي نه دا لویه کیسه ده نو هغه اوس چې هغه وایي چې ریلیز کېږي نو سینما والا راځي نه دي ما ته خو خدای زرګاها خطونه راله وایي که دې فلم کې معمولي د پښتنو بېعزتي وي د هغه د کلچر دغه نو سینما به هم نه وي او ته به هم نه ما سره بلکل زه هغه ته راځم هغه دا ښه سوال وکړو تاسو هغه چې فلم به څوک ریلیز کوي او څوک به خط رالي نو هلته ګوډین یو سینما نو زاړه انګریزي فلمونه به لګېدو هغه کې 3 ګیلرۍ وې 9 سمه خلک راتله هغه یو سینما کې هغه 3 ګیلرو کې هېڅ چېرې 3 ګیلرو ته څوک پاس نه تلي بس لاندې به فلم خلکو کتو 300 کسان په ولاړو وري پیلې شو او 900 فلم هغې هر چا نوټونه لیولي چې دا والی جنګلې نه یا سلیمان ته چې کلاوي ګرې هغه به په روډ پرتې وي پیله شو کې دا شو خو هغه سینما والا چې و هغه د یو پښتون و زموږ سره ډېر نر سړی و د هغه په ضمانت وایي دلته به 1 درجن بدماشان ولاړي که چا هله ګوله او که زه ذمهوارم خو دا فلم به ریلیز کېږي هغه ډېر زموږ ښه دوست خدای دې وکړي بل دا ده چې زه او نعمت سره دې پیله شو مونږ ته تللي چې یاره زموږ فلم نه پس او خدای دې دا هم کامیابه کړي ولې چې د دې کامیابۍ سره زموږ یو سلسله شروع شو ښه اوس هغه فلم کتل هاف ټایم نه مخکې خلکو بورډونه کوز کو اور ولګېدل دا سین چې راله د نظر او نظر پښتو هم لګیا غلط وایي نو دی چې مونږ باندې اعتراض ولګول مونږ وایي چې یاد تاسو داسې چلو کوئ چې داسې تاسو کراچۍ کې مخکې ریلیز کړی دی یوسف خان پرنګي نو دا پېښور کې ولګوئ بنو کې 400 کې نوخار کې ولګوئ دوبۍ کې چېرته ولګوئ تاسو به پته ولګي هر چېرته چې لګي نو زه نعمت خو هر ځای کې نه زمونږ بدماشي خو پېښور کې نه چلېږي که خو د دې جواب نه بیا دې څه چلو کو چې د دې نوم بدل کو او چېرته ریلیز کړی او بنو منو کې او هلته زما غیرت په نوم او هغه هر چېرته دې وکړه دې خو 45,000 روپۍ خرچ کړي نو کراچۍ کې پهله 10 هفتو کې 48 लाख روپۍ بزنس هغه وکړو او لا اله الا محمد رسول هغه 2000 روپۍ چې وي که نه هغه ما علي حیدر ته ورکړ دې دا مو ویل چې یار مونږ خو یعنې پوره پاکستان خو لا پاتې دی کروڑونه روپۍ را روانې دي دې بدر ته د 2000 روپو په ځای څه لږ زیات ورکړو که نه جي نه جی نه هغې بل فلم شروع کړو وایي عزیز ته مونږ فلم جوړ کړی تاسو داسې سوال وکړئ چې هغه ټچنګ کوي سړي ته نو هغه چې پیسې رالې بدر دغه سره نظیر حسین سره نو هغې ویل مړه عزیز څه پوهېږي راځه مونږ یو ډېر زبردست فلم جوړو همدغه هیرو پکې هغه فلم جوړ کړو په خپله ډایرکټر او فلم چې جوړ شو پهله شو کې ډبه نو هغه د هغه ذهن خو یو خانداني بیماري وه خو بلکل بیا سخته ګرمۍ کې به کوټونه اچول او روډ باندې به داسې ګرځېدو نو مونږ چونکې مونږ باندې د هغه دا احسان و چې یاره هغه انیشیټیو اخیستی او بهترین کیمرامین خو هغه چې کوم فلم فلاپ شو نو بیا دا الزام هم لري شو چې یاره دا فلم وخت ما ته ادم خان درخانۍ میلاو شو هغه هم کمزور پارټي وه خو لیکن مونږ ته یو لاره میلاو شو قدرت هغه هم وچلولو هغه هم پیسې نه میوزیک میوزیک هم پکې ښه جوړ شو هر څه ښه شو بیا زمونږ رابطه وشوه
دغه سره دا د پېښور میوزیشنان سه دا نو بیا زموږ یو ښه شکل ډېر تکړه و نذیر حسین ډېر ښه کیمرمین و لیکن ورسره شفیق قاضي صاحب و هغه د لیبارټرۍ انچارج و مدن ورسره کیمرمین و او باقي نورو کله چې دا هغوی به بیزي نو بل چې کیمرمین به راتلو مونږ سره به هغوی ټول ښه و یعنې زموږ ډېر ښه ګروپ و محنت مونږ ډېر کړی دویم فلم د خیبر چې کله راغو و هغې کې هیرو او ریټ بالکل هغه یو شین که خو داسې دغه کوي او غورځېږي لګی دی او ریټینګ کوي در خیبر خو په ښه میوزیک چلېدلی و بهترین میوزیک و زیرو خلکو هغه ډېر زیات نمبر 1 وکړو داسې وخت وروسته څوک اولډ فلم نه کوي خو هغه هر کار کولو پیسه یو څه هغه ته پکار وه د پیسې ډېر دغه وه بدر خو ښه اکټر و دې کې هېڅ شک نشته باقي دا ښه ګزارې والا بې دربختم خلکو خوښولو لیکن هغه سره به ما ډېر محنت کولو ولې چې هغه اکټر نه و بیسیکلی ها خو بدر منیر چې و که نه هغه بیسیکلی د هغه په دغه کې اداکار و زما ډېر مخالفت هم شوی هغه سره ارمان فلم چې جوړولو وایي ته ثابت کړه کنه چې زما بغیر فلم جوړولی دې کې چې کوم ما چې فلم ما جوړولو یو صادق استاد شاعر او یو امیر سردي و نو دی چې ما ګڼکپ فلم جوړ کړ نو امیر سردي به هر وخت دلته موجود و دا زمونږ خانداني کور دی هر چا یو کور مجید سره دا مخکینی کور دی او د هغې ډېر ښه تعلقات جوړ شو زمونږ فیملي سره لیکن دا د چې فلم جوړې که دلیپ کمار او راج کپور یو فلم کې نو د هغه به خپل راج کپور به هم نه خرابې هغه راج کپور یو سین کې هغه ټینس راوالي په مخ کې ولي داسې او پوړو نه روغ ورځي او دلیپ کمار چې دی هغه کې مړ شي او نرګس هغه سره ملاو شي او ماغه فلم د دلیپ کمار کامیاب ترین فلم و انداز کو کامیاب یو سړي داسې و چې زموږ تصویرونه په دا شیخ محمدو کلی دی هلته په بیټک کې لګولي او دا یې مشهور کړي چې بدرمنی خو زما ډېر دوست دی زی راځي موږ له او چې زه لاهور ته ډېر کړه هغې اوسېږم ډېر اعلی ګپ شپ او د جنګ جګړه او درز دروز او نشې تماشې او موږ اولني فلم چې جوړولو نو په دې کې ډېر زیات موږ ته فکر چې یار خلک چېرته داسې موږ نه غلطي ونشي بلکې موږ ته فلم سازان کېناسته ما ته وایي ته به لاړ شې مخامخ کې مې او ته به وایې چې پښتون ورونو موږ دا فلم جوړ کړی دی او که دې کې څه موږ نه څه ثقافتي یا د پښتونولي څه غلطي شوي نو موږ معافي غواړو هغه څه ځل چې یار زما خبرو باندې به خلک یقین نه کوي زما ډایلاګ باندې کوي لیکن جوشي صاحب عمر پډکې ګیرا او واسکټ هغه سره چې کښېني نو د هغه یو شهرت هم دی الرډي د دې په خبرو چې فلم کې راغله نو خلکو فلم شروع کېدو نه مخکې لاسونه وپړکول مونږ خو د یارې ناستو سینما کې مزه الله فضل وکړو مونږ بچ کړو او که زه ناست وای نو خدای خور چې چا چې عثمان کیسه راغله یا لیلا مجنون شو هغه یو ډایرکټر ته راغله نو هغه خپل طبیعت کې تبدیلي ورکړې کړې ده مونږ ته جنګ جګړه پکار ده مونږ ته څه پته چې یوسف خان شیربانو سال شیربانو ته کله ګډېدلې ده نه د ویډیو دپاره چې یو فلم کہانی جوړېږي فوک نو د هغه بل لوازمات دي هغه سټیج دپاره جوړېږي لکه رومیو جولیټ او فلم له چې جوړېږي بیا د هغه بل لوازمات دي ولې چې ایکسپیکټیشن بدل شي بیا د خلکو توقعات بدل شي